मुसलमानान रुणो द सहाबाए किरामो आगा वाक़ियात मंगा बयानवल छि दागी वाक़ियातुना मंगा व तासु ता दा दर्स राकवल केदो छि द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर मीना व मोहब्बत आगा से पकार दे छि कमु सहाबाए किरामो कड़ियो। पैगंबर पाक छि दे उम्मत ता कम पैगाम द कुरान करीम पर शक्ल सरा पेश करे दे और यादा हादीसों पर शक्ल सरा बयान करे दे न दागी मुकम्मल ताबेदारी और दागी इन्कियाद पामल के व मुंगा संग रावलू ताचे कल मुंग सहाबाए किरामो वाक़ियात नहीं मुताला करी न पाग तरीके कार बांधे मुंग न पुई जमुंग सासो टोलो द पारा बल्कि द टोलो मुसलमानानो द पारा मोमिनानो द पारा कार से सर उसी अर्ज सर ताल्लुकी हो ची मोमिन मुसलमानी दे टोलो मुसलमानानो आइडियल व किताब और सुन्नत भी व किताब और सुन्नत फॉलो कई लाकिन द सहाबाए किरामो पर नक्शबंद रे फॉलो कई दानिशी के रेची और सरे कुरान और सुन्नत फॉलो कई लाकिन दखपल ख्वाहिश मुताबिक फॉलो कई या दखपल माशरे मुताबिक फॉलो कई या दखपल तंजीम मुताबिक फॉलो कई या दखपल लीडर और कायद मुताबिक फॉलो कई या दखपल प्लार निकप तरीका बांधे कुरान और सुन्नत फॉलो कई दा ब्या दीन नबी कुरान और सुन्नत बतफालो के कुरान और सुन्नत बतमनी आगा पखपल आमल के मरावले पखपल जाम के बे मरावले खुशालों के बे मरावले गमुनों के बे मरावले इबादातों के बे मरावले मामलातों के बे मरावले लाकिन मक्के को गोरे चिपकम लार जवाने चिपदे लारा बाने जमान उड़ान सूखतली भी की तली ने दिखा दाहो ब्या गुमराही शा जहारी और सरेबा तो कुरान पाक ने आयत बयान नहीं दखपल मसले द सबूत द पारा दखपल अमल द हक्कानियत द पारा बल उमर अब्बासी यार जसकदा अमल कोमा च हदीस मा दासिली दले रे दाहो अफरा तफरीशा अल्लाह तआला सहाबाए किराम दामली तफसीर द पारा मंगो तासो ता यौ नियामत गर्जोले रे मंगो तासो दासी नहीं उभरी थी आजाद इख्तियार अल्लाह मंगने राकड़े बल्कि वी चितासो द अल्लाह खबर ओमनई द रसूलुल्लाह खबर ओमनई प तरीक़त सहाबाए किरामो बांधी ओमनई दाई प मनहज बांधे रवान सही दाई प तरीके कार पस रवान सही नो वे फरमाए फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम फ़क़द इहतदौ के तासो दासी अकीदा जोड़ा का और दासी नजरियम जोड़ा का दासी अमलम जोड़ को लक सरंगे चिद सहाबाए किरामो अलबतास हिदायत की जान जानवर किसे सूख न के हर सड़े बजान ल तरीका नाप ना वही सहाबाए किरामो तबगुई वयत्तबा
غیر سبیل المؤمنین کی یو جمعہ ماتا سفر آیتی کلمہ کی غیر مزیدار شاندار تفصیل ماتا سے تکڑے چه ویتبع غیر سبیل المؤمنین اللہ دی آیتی کلمہ کی والے بیان کرے خدا خبر کافی ہوتا ہے کہ اللہ منی رسول منی دے خبر کسادت نواغ سلسلہ کی من بیان کو دے خبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین دے خلیفۃ المسلمین دے حجر اسود خوال راگے ستاسو ٹھولو کو علم کی بدا خبر ہے حجر اسود داد جنت دکان یو کارے دے اللہ تعالیٰ دی دنیا کا راوت سے دے سوچ حج و عمرے لرشی کوشش دائی چیز حجر اسود کھل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حجر اسود دی دنیا کا ذکر اللہ تعالیٰ رولے گلو دادا پویو نم تک سپینو پاکو لیکن دا انسانانو دی گناہونو دا انسانانو دی اعمالو دا انسانانو دی کردار دی غلط و نظریاتو دا پویو ہوندے دا سپین کانی نا تک تور کانی لوگو جگہ ورد حجر اسود دا دلیل دا دے خبر دے چه دا انسانانو گناہونا دا پویو ہوندے سپین کانے تور ہولے شی نو دا دنیا نظام نشی خراب ہولے دا دنیا دا نظام پا دنیا کے اقتصادی مشکلات پا دنیا کی فسادنا قتل و قتال جنگ جگڑے دشمنیانے امراض بیمارے دا سمر مسائل چی پا دی عالم کی پیخی گی دیکھ دا انسانانو دا گناہنو دا اعمالو نتیجہ سمر چی گناہن عامی آغا سبا عذابون مامی کم معاشرہ چی دا گناہ نپاکی آغا معاشرہ با اللہ تعالی دا دشمنیانونا دا قتلونونا دا فسادونونا طرفگنو نفرتونونا با اللہ پاک ساتھی اور چی کم معاشرہ کی گناہونا عام بھی اگر تکیب اللہ تعالی داخلک پدغ بیماروں پدغ مصیبتوں مانے والا حجر اسود تک تو کانے دے داد پویو نتک سپینو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کم یو انسان چے حجر اسود کل کی دا حجر اسود پر قیامت پر دا انسان دا پارا دا اللہ پا دربار کی سفارش گئی اور دا انسان با اللہ تعالی دا استلام دا وجنہ با اللہ جنت تبو جنت کا دا سے یو نظام اللہ ہو سکرے نواجیان چی حج جل شی عمرے والا لار شی کوشش دائی تیمون حجر اسود خلق پدغ جذبہ بان پدغ مینا محبت اور پدغ عقیدہ و نظریہ ہر یو انسان کوشش نبی خبر گئی چیزا حجر اسود خلقم خبل رفت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہدایات منگوتا سے تکڑی چکل رس جوڑی مسلمانانو تا تکلیفی تاتم تکلیفی بلتم تکلیفی بیاد اخکلولو عجد نشتا بیاد لرن ورطا اشارہ و سلام کو دام دخکلولو پا حکم کے بہرحال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات و سرا دا کتاب و سنت دا نظریات و سرا داغدا حدیث و سرا داغدا فرامین و سرا دا عقید توحید سرا دا من و دا محبت جذبہ و گورا اغی ورز حجر اسود توی واللہ
इन्नी लालमो अन्नका हजरुन ला तनफा वला तदुर। और कसम अल्लाह तआला से बड़ी खबर पोएगम। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाई कि इन्नका हजरुन तयो काने हजर अस्वद दसोई तयो काने ला तनफा वला तदुर न चाहता फायदा रसोले शी वला तदुर न चाहता नुकसान रसोले शी कि सौग दे खुलई न दुनिया के सब फायदा चाल नशवर कि सौग न खुलई गुजारम पे नशी कोले नुकसानम वर नशी रसोले जंग जगरम वर सर नशी कोले हजरुन यो काए ला तनफा वला तदुर न फायदा चाहता रसोले शी न नुकसान चाहता रसोले शी। लौला अन्नी रायतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तलमका मस्तलमतुका कमा द पैगंबर पाक अमल नवेली दले चागत कुल करे न जद मुकुलोमा गिनी ताकि सब फायदा और नुकसान न फस्तलमहु बिअकुल हज अस्वद पदी बुनियाद कुलोमा कि पैगंबर पाक कुल करे का पैगंबर पाक नवे कुल करे और दागा हिदायत स्टाप बारके उम्मत मुस्लिमत नौ बयान शवे नुमा वल्लाह को कुल करे देता किरे तौहीद वही देता नजरिया वही देता मिना मोहब्बत वही पता बुनियाद बांधे जता कुलोमा चिमा सोग निदले रे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माली दले रे अरफ कुल करे जगत कुलो मुसलमानों ने पकार दी कि फला अकीदा द किताब और सुन्नत मुताबिक जोड़ा की फला अमाल द रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरीका मांगे होगी फला नजरिया फल मनहज द उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु पर तर्ज अमल बांधे इख्तियार की द मुसलमानों अमाल बा अल्लाह तआला हाला कबलई चिपदी सिफात बांधे गोरे मौसूफ वाक़ियात द सहाबा इकरामों के दगा खैरुन ली दगा फवाइद बुनियादी मरकजी असासी सीजम दगा दे सोना यवाजी मुशान खबरा उमर फारूक रदी अल्लाह तआला जमन द दौर बाजी ना खबर मुसलमानान द किताब और सुन्नत ना गाफिल खलक बड़ा इनाम मुसलमानान दाविया कायद चौगोरे कब्रुन लबलाल शी ज़ियारतुन लबलाल शी बाबा गानो बांडी बगर्जी मुख्तलिफ दरगाहुना द मुख्तलिफ अमराज द पारा दसान नागी इंतखाब करी दादा बादो बाबा जी ने बात खल को नौबासी दादा दानों से मोहार दे दानी खकई दादा औलाद वाला दे दादा का गंद बख्शे दा फलान दे अल्लाह फरमाई इन्हिया इल्ला अस्माउन सम्मयतुमुहा अंतुम व आबाउकुम दा तशनुमुन दी अल्लाह दा नमूना नदी नाजिल करी दा तासु पखपल दी दा नमूने एक दी चिला प्लान की बीमार है दादा प्लान की बीमार है पार दा नमूना अल्लाह नबी राली इन्हिया इल्ला अस्माउन सम्मयतुम सूरह यूसुफ की हुई दा नजरियात द मुसलमानान हुई हकीकत के द कुरान और सुन्नत द तालीमात ना ही ना खबर है द सहाबा किराम द मनहज ना खबर है दागी द अफकार ना खबर है न लालशी मुसलमानान मुख्तलिफ पीरान लालशी साख्तुना वाला शौक कई तावीजुना वाला शौक कई द कब्रुन ना ज़ियारतुन ना खानी रौली तासे सोच और फिक्र हो गई द दुनिया कानी रौली द कबर ना ज़ियारत ना आवागा पखपल जानूनो बांधे मगी पखपल बच्चों बांधे मगी द देला पारच शिफाम पदे गांव के ना कई कहना के द उमर फारूक नजरिया मुताला का आवे इन्नका हजरन ला तनफा वला तदुर अगर जन्नत कानी बारा के वही
حجر اسود کا نبارہ کے وہی دائق قلول دا قیامت دورہ شفارت سادہ پارا دے لیکن بیام آغوی تا نقصان و فیدہ نشیر اور کولے صرف پیغمبر پاک کول کرے زکر اخترکم خوتال سندونونا نہرونونا خورونونا زیارتونونا دا پیرانو دا دیرونا کانی دی را خوشی کری اپا زانونی مگی او بیا چې زمونږ د عالم ورته داسې مسلې وي دا وابیان دي وي څه وایي لنډه خبره ختمه کړي ځان حضور کو خبره نه پوهې هلکه وابیان مته سوا خبرې انداز ته وګوره بیان ته وګوره نظریه او عقیدې ته وګوره که د ده په نظریه کې د ده په عقیده کې د ده په منهج کې دا کتاب و سنت خلاف رائعی میں منا سر اونا منی او که بیان دا عقیدے گئی بیان دا کتاب و سنت گئی بیان دا صحابہ اکرام دا عمل گئی نو بیاوے منل پتابان فرض دی کنی منی نو بز اللہ پنزبان بیالوی مجرمی الحمدللہ زمان دا اہل الحدیثو اور دغه دعوت دے دغه منهج دے دغه عقیدت چې موږ د خلکو بنیادی نظریه جوړول غواړو دا آباده بنیاد چې کمزورې وي نو برابري اس پیدا نه کوي برکت هر څومره آباده وکړي هم مزین آبادی هم مضبوطه آبادی بنیاد کمزورې ده یا ورځ بدا آبادی راوړي مونږ اهل الحدیث د خلکو بنیاد مضبوطو نظریه مضبوطو د کتاب او سنت پر راګي آئی د بندگانو د بندګینا د قبرونو د بندګینا د پیرانو پختو کې د سجدو کولونا د زیارت د طواف کولونا د تعویذ پرستینا ساخ پرستینا دا کوبت کو نه روباسو لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد من مخلوق د خلقو د بندګۍ نه روباسو د الله بندګۍ دې روباسي چې و خلقو تاسو عبادت د چاو کوي الله تعالی عبادت کوي مشکل کشا او غړي حاجت روا او غړي شفا ورکون کې هغه او غړي رازق هغه او غړي دا ټول الحمدلله تاسو په دې مسائلو باندې پوهه دا زمونږ دعوت ده نو دې کې اوس غلطي خبرې کوم دي دا صحابه کرام منهج دای واقعات منګ او تاسو ته الحمدلله دا پیغام راکړي چې پکار او مارو کې شفا نشتا په بوټو موټو کې نشتا په لرګو کې نشتا په قبرونو باندې په جنډو لګولو کې شفا نشتا په کور کې د سپیاکو زوراندولو باندې نظر ماته نکېږي شلیدل چپلا زوراندولو باندې د کور نظر په دې باندې نه ختميږي ستان نظر چې ختميږي شفا چې تا حاصلېږي نو د کتاب او سنت په نظریه باندې پتا تا حاصل دا تا تعالی چاہیے بعض کمکل لاشي پلکونو روپے به لګولي او بیا په مدینه کې مکه کې درگاہونو باندې بګرځي کله د احد د شهداو دا دینه به خبره را په مخ کړی کله د جنت البقیع دینه خورا بوتلو موتلو کې عمرو والا حجونو والا باجی کمکل مومنان آغی بر آچولی او دے خاورو چاہی شفا گنی دلتا بقبل ملک روڑی او آغا خاور با چیو کی پیو کی بڑیگانو زنانولا بڑاگانو سرو تاچوی دا سینی درد ہوئی فکری دا نظریہ دا علکا پلکونو روپے تاولا گولے حج و عمرے دا پارا نو بنیادی چیز ماولا چیدہ دا کرنا چاکی دستا جوڑنا خورو کی کم دے شفا دا سوچ با پتا پتا لارشی دا کعبے دا غلاف نبتارو نشلے پتا پتا اور دا کعبے پر غلاف کی بھی شفا گنی پدے تارونوں کی بھی خیر و برکت گنی حال دارے چھے دا کعبے غلاف
د دنیا یو کپڑا دا مونږ او تاسو جوړه کړی دا سعودي گورنمنت جوړی عامه کپڑا دا نه د جنت کپڑا دا نه پیغمبر پاک ویلی دی چې دې کې شفا ده بلکې د جنت کاری کې شفا نشته جو عمر سے ویلی دی او دا خلق بزیاره مشته یو دلته ورو تا چې بنیادی عقیده دې ځنه جوړه کړی نه اصل لګوا په لګونو روپے لګوا په 2019 کې موږ سره د ابتاباد یو بابا هو ته الله بابا وکړ دوهت پښو هداو ته چلل وا غونډې نه خبره راوغسته تیلې کې واچو خپلم بډاو خو زما یو ترور دا هم بډې دا د سینې بیمار نه وي ماته وصیت کړو چې هغه نه خبره دا وی فقیر په دې باندې شپې تو او یو کال عمر سره تاسو سوچو کې دا سے نظریات دا سے عقائد عالم کې د مسلمانانو وی دا شکایت خلق کوي چې عذابونه دي مشکلات دي تکالیف دي اول ہوتا کہ دا نظریہ جوڑا گا کنا کتاب و سنت کو مطالعہ کا بہرحال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مشہور جملہ دا مشہور اثر دا امام بخاری ذکر کرے دا منگو تاستا یو انقلابی پیغام منگ درارا کئی ککانے دا جنت وی ککانے دا پاکستان وی او ککانے دا سعودی عرب وی دا عرب ملک وی لا تنفع ولا تضر نہ نقصان رسئی چاہتا نہ فائدہ رسئی چاہتا لیکن منگ پدی بنیاد باندې حجر اسود کلو چې پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل کرے پدغه بنیاد باندې به یو عمل کې نو دا صحابه کرام او جذبه دا احساس او دا مینا محبت او رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سره ذکر ہو امام ابن قیم سے اغاثۃ اللحفان کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیو کار پا بارکی با ارادہ کلا چی دا کار زکوما دا عمل زکوما دا ثواب کار دے دا اجر کار دے بھائی دا دین کار دے پدی اللہ مال اجر را کئی ثواب را کئی وقتتب اویل شو چې دا کار هو رسول الله سلام نه کړي لسم دستی به هغه کار پرې خو اراده به بدل کړ چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم یو عمل نه کړي اگر که زر په د اجر او د ثواب سيزوي خو چا نه کړي بس زم نه کوم دته او جذبه وي دته احساس وي دیتا مینا محبت وي امام بخاری زګه لیکي چې صلح حدیبیه کې کافرانو د طرفنا د ظلم او د جبر عظیم شرطونه پر رسول پاک صلی الله علیه وسلم باندې اولګول شو پیغمبر پاک دا ټول شرطونه د مکی مشرکانو سره ومنل تاسو ټول ته داغي واقعات او داغي تفصيلات پته ده عمر رضی الله تعالی عنہ خفا او غصه چپای دا د ظلم او د جبر شرطونه ولی رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه مني ولی مني من په حق یو من صحابه یو من د پیغمبر پاک پیروکار یو دا په حق نبی دی ولی مني غصه اور زیاد غصه رسول پاک صلی الله علیه وسلم وی یا عمر ترانی قد رضیت وتابا تما ویني عمر چې ما د کافرانو تمام شرطونه ومنل کده ظلم وی او کده جبر وی او کده ارس شرطونه ما ور سره ومنل او ته زما امتی زما مقتدی زتا وینم چې ته انکار کې نو دا عجیب خبره ده چې ما ومنل په کار دې سر کې ته ومن نو فرضیت عمر وی چې رسول الله ما ته دا خبره وکړه کنه زه په دې خبره باندې زر راضی شوم چې نه بس او الله رسول چې تا هم نه سرګې منم صحابه کرام د پیغمبر په خبره داسې ولاړو تما ویني چې ما هم نه ته ولې نه منې ما د الله رسول چې دې منې زم منم دې ته مینا محبت وای سم دستی د خپل خبرې نه رجوع کولا زګه
صحابه کرامو ته دې خبرې علمو چې پیغمبر پاک یو عمل کوي یو خبره کوي نو دا د الله تعالی په حکم باندې کوي. نو که زمونږ او ستاسو د ټولو مسلمانانو د ټولو مؤمنانو دا نظریه جوړه شوه چې محمد صلی الله علیه وسلم کم پیغامات مونږ ته راوړي دي دا د الله د حکم مطابق دي والله که یو مسلمان هم داغه د طریقو نه داغه د منهج نه خلاف دي دا خو د الله خلاف دی. نو الله تعالی دیوږي چې په دغه سي نظریه باندې مونږ او تاسو موصوف کی او الله تعالی دې مونږ او تاسو د صحابه کرامو په صفاتو باندې مونږ مزین کی او الله تعالی دې مونږ د داسې صفاتو نو ساتي چې پای کې د الله پاک او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناراضیای داغي غضبي د دې صفاتو نه الله مونږ ساتي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي